کړې د زړه له تله ترې مننه کوم چې داسې یو پرتمینه غونډه یې جوړه کړې او بیا له حمید صاحب نه مننه کوم چې موږ ته هم بلنه راکړې او غواړم تاسو په وړاندې یو څو کلمې عرض کړم. وایي چې انسان یو اجتماعي مخلوق دی او د انسان د اجتماعي مخلوق یو ستر لامل هم په خپله ژبه دی. ژبه نه یوازې د افهام و تفهیم وسیله ده، ژبه د فکر مستقیم واقعیت دی او ژبه د کلتور د انتقال وسیله دی. افغانستان یو لرغونی هېواد دی او په دغه لرغوني هېواد کې موږ ډېرې ژبې لرو. همدلته د آریایي توکم وګړو ژبې شتون لري او هم د نه آریایي وګړو او دغه ټوله سیمه تاسې راواخلئ منځنۍ اسیا نه نیولې او یا په لویه کې که داسې ووایم چې د روسیې د جنوب نه یې نیولې یا د یورال د غرونو له سیندونو یې نیولې یا د کسپین د بحیرې یې نیولې همداسې راواخله تر منځنۍ اسیا او بیا تر افغانستان او ایران او د هند تر نیمې وچې پورې دغه ټولې ژبې هم د ریښې له مخې یو د بل سره خپلوي لري او هم د قومي ارزښتونو له مخې او هم د ټولنیزو ارزښتونو له مخې. غواړم یوازې د آریایي ژبو په باب یو څو لنډې خبرې ولاړم. ویل کېږي چې د لرغونو آریایانو یوه ژبه درلوده چې هغې ته اریک ژبه ویلې او ټولو آریایانو په همدې ژبې خبرې کولې او تاسې پوهېږئ چې د هغې ژبې نه اوس سلګونه لسګونه ژبې زېږېدلي او اوس د نړۍ په تاریخ کې 450 ژبې له همدغې ژبې نه زېږېدلي دي. هغه وخت کې چې لرغوني آریایان بلخ ته راغلل او له بلخ نه دغه کډوالي د هېواد غرب ته او د هېواد جنوب شرق ته او خپله هغه ډله چې په بلخ کې پاتې شوه دلته هم نورې ژبې موجودې وې خو له بده مرغه چې یو شمېر ژبې اوس مړې دي هغه د موږ په منځ کې نشته. خو همدغه ډېره مهمه ده چې ژبه باید مړه نه سي، ژبه باید وساتل سي. نو ځکه خو همدغه نننۍ غونډه هم په همدې مناسبت دی چې موږ باید خپلې ژبې په ټولنیز لحاظ باندې وساتو. موږ د تاریخ په اوږدو کې دوه ډېرې مهمې ژبې درلودې چې یوه ته یې ویدي سرودونه یا ویدي ژبه ویلې او بل ته یې اوستا ویلې. موږ په ویدي او اوستایي سرودونه تر اوسه هم سینه په سینه د یو ژوندي فولکلور په توګه له پخوا نه موږ ته راپاتې دي او تر اوسه پورې موږ هغه ستایو. ولې له بده مرغه دواړه ژبې مړې دي او د دواړو ژبو یوازې موږ ته افسانې پاتې دي، موږ ته کیسې پاتې دي چې په هغه باندې غږېږو. سانسکریت بله ژبه وه، ارامي بله ژبه وه او همداسې په سیمه ییزه کچه باندې موږ ډېرې ژبې درلودلې. پښتو یادولی شو، دری یا فارسي یادولی شو، تاجکي یا دری یادولی شو، شغني یادولی شو، پامیري ژبې یادولی شو، ساکي ژبې یادولی شو، پارتي ژبې یادولی شو او ما د ارامي ژبې خبره وکړه. ارامي ژبه د هیروګلیف نه راواخله چې هغه وخت کې چې په دغه سیمه کې او یا خصوصا پارس ته اوسني ایران ته کله چې د دجلې او د فرات ترمنځ هغه قومونه چې هلته د اسوریانو په نوم باندې د بابلیانو په نوم باندې دې سیمې ته راغلل، دوی هم یو شمېر ټولنیز ارزښتونه هم د ځان سره درلودل. ولې هغه ژبه چې اوس یا خامنشیانو په وخت کې بیا د کتابت ژبه شوه، د لیکلو ژبه شوه، یوه هم ارامي ژبه. که ویدي ژبې مړه شوې او اوستایي ژبه مړه شوه خو په څنګ کې د پښتو، د فارسي، ازبکي او نورې ترکمني او نورې هغه ژبې چې په افغانستان کې اوس دستي ویل کېږي، پشهیي یادولی شو، نورستاني یادولی شو، بلوچي یادولی شو، یو شمېر ګڼې پامیري ژبې یادولی شو او داسې تر اوسه موږ ته ژوندي پاتې دي. دې علت یې دا دی چې ولس یې ژوندی دی، ملت یې ژوندی دی او ژبه هغه وخت مړه کېږي چې ولس یې مړ شي. نو د دې لپاره چې ژوندي ولس ژبې نه مري نو د همدغو ژبو په لار کې دغه د نن موږ لکه څنګه چې حمید صاحب ورته اشاره وکوله موږ 3 ژبې چې دلته راټول شوي وو د هغو په باب خبرې کوو. پښتو ژبه هم د همدغو ژبو په لار کې یوه لرغونې ژبه ده او موږ د پښتو ادبیات
تقریبا په 3 دورو تر اوسه پورې لومړۍ دوره، دوهمه دوره یا لرغونې دوره یا منځنۍ یا کلاسیکه دوره یا معاصره دوره یادولی شو. په ادبیاتو کې لرغونې دوره کې موږ هغه 3 مرکزونه چې په یو حساب باندې 3 مرکزونه لرو د ادبیاتو نه نګاه، او په بل عبارت باندې 4 مرکزونه لرو. لومړی مرکز چې هلته پښتو ادبیاتو وده وکړه، هلته پښتو شعر وزېږېد، هلته پښتو نثر وزېږېد، هلته د پښتو د ودې د پرمختګ دپاره هڅې پیل شوې، هغه غور و. غور د شنسلیانو نه راواخله تر سوریانو نه راواخله تر غوریانو پورې، او حتی دا ژبه هم د هند تر نیمې وچې پورې ورسېدل. د موږ دویم فرهنګي مرکز د سلیمان غرونه و. سلیمان غرونه یوازې د سلیمان غر نه دی، فکر مه کوئ چې دا یو وړه ساحه ده، بلکې هیرودیت وایي چې دغه سیمه تقریبا، او وروسته چې بیلو هم د دې خبرې پخلی کړی دی، وایي چې دغه سیمه تقریبا 600 کیلومتره اوږدوالی درلوده، او همداسې د عرض خبره هم کوله. دا د موږ دویم فرهنګي مرکز دی چې هلته هم یو شمېر شاعران، یو شمېر ادیبان د ادب ډګر ته راووتل. درېیمه کومه فرهنګي سیمه چې موږ یادوو هغه د ملتان سیمه ده. د ملتان په سیمه کې هم نه یوازې هلته یو سیاسي حاکمیت شتون درلود، بلکې هلته ژبني ارزښتونه هم شتون درلود. مثلا موږ شیخ احمد لودي یادولی شو، موږ نصر لودي یادولی شو، او موږ همدغه ډول داود لودي یادولی شو. او همدغه خلکو چې بالاخره د غوریانو په وختو کې پښتو ژبه تر هنده ورسېدل. په هند کې هم ډېر دغسې لیکنې څېړنې لرو چې بالاخره یو ټاکلی زمان په ګوته کوي. هلته د بهلول لودي چې د سکندر بهلول لودي چې د هند شهنشاه و، 40 کاله سلطنت وکړ. دا هغه پښتون و چې پخپله شاعر هم و، شعرونه هم ویلې، ولې د هند ټولواکه هم و. بهلول لودي نه وروسته سکندر لودي، ابراهیم لودي، د هغه نه وروسته شیرشاه سوري، عادلشاه سوري، سلیمشاه سوري، او په لسګونو داسې نوابان لرو چې هغو د پښتو ژبې د ادب دپاره زمینه برابره کړه او دا ژبه یې هلته ژوندۍ وساتله. ښه، څنګه چې باید د حمید صاحب د خبرو پخلی مې کړی، ډېر وړاندې نه ځمه، خو دومه ادبي دوره چې موږ شروع کوو هغه د پیروخان نه راشروع کوو. پیروخان یو ډېر مهم کتاب یې د خیرالبیان په نوم باندې ولیکل. خیرالبیان په 4 ژبو ولیکل شو، چې پښتو ژبه وه، فارسي وه، پنجابي وه او عربي وه. او هلته موږ د نور هم ډېر کتابونه ولیکل شول چې ما تقریبا په دې باب باندې د برټش کتابتون لایبراري کې تقریبا 109 پښتو قلمي نسخې راټولې کړې، او هغه څه چې په دغه بېلابېلو وختو کې خصوصا په منځنۍ یا کلاسیکه ادبي دوره کې ویل شوي دي، د دې پخلی به کړی دی. بله معاصره دوره موږ یادوو یا اوسنۍ دوره یادوو، چې اوسنۍ دوره ته ډېره ډیله داسې ویل کېږي چې د سراج الاخبار نه شروع شوې. سراج الاخبار لومړۍ ګڼه د عبدالرؤف کندهاري لخوا خپره شوه. دومه چې کله دا مزارکې بندېږي، بیا محمود طرزي دې ته اوږه ورکوي او دې ته وده او پرمختیا ورکوي. دا دوره د همغه وخت نه شروع ده تر اوسه پورې، چې اوس په پښتو ژبه کې نه یوازې تاریخي مسایل، نه یوازې سیاسي مسایل، نه یوازې ادبي او هنري مسایل، بلکې بېلابېل ادبي او هنري ژانرونه په بېلابېل نسلونه چې موږ یې پېژنو دغې ژبې وده کړې ده، او اوس تقریبا په دغه سیمه کې یوه ژوندۍ ژبه ده. ډېره ډېره مننه درنو دوستانو.